زموږ راتلونکې ویډیو به د روبوټونو او د ماشیني انسانانو په اړه وي. ساینسپوهان زموږ د آینده وخت لپاره داسې عجیب او حیرانوونکي پلانونه په نظر کې لري چې موږ یې تصور هم نشو کولی. ساینسپوهان غواړي چې په راتلونکي کې داسې ماشیني انسانان او داسې روبوټونه جوړ کړي چې هغه کارونه چې موږ انسانان یې ترسره کوو، دغه ټول کارونه به په راتلونکي وخت کې روبوټونه او ماشیني انسانان به پر غاړه واخلي. یعنی ټول د نړۍ کارونه به د ماشیني انسانانو په لاس کېږي. یعنی موږ انسانان به نور هیڅ کار نه کوو، په راتلونکي وخت کې به ماشیني انسانان ټول کارونه ترسره کوي. خو ځینې یو شمېر نور ساینسپوهان وایي چې دغه ماشیني انسانان او دغه روبوټونه به زموږ د نړۍ لپاره یو لوی خطر وګرځي. یعنی دغه ماشیني انسانان به زموږ نړۍ ته څه ډول خطر پیښ کړي. د دغې پوښتنې د ځواب لپاره موږ راتلونکي ویډیو چمتو کوو چې ډېر وضاحت سره به تاسو ته وړاندې شي. همدارنګه د کمپیوټر په برخه کې د صفر څخه شروع تر دې دمه او په راتلونکي کې ساینسپوهان څه پلانونه لري چې څه ډول کمپیوټرونه جوړ کړي. زموږ راتلونکي ویډیو به د دغې موضوع په اړه وي. که تاسو د دغې موضوع په اړه کوم نظر لرئ او یا هم تاسو غواړئ چې دغه موضوع موږ نشر کړو، نو خپل نظر راسره په کمنټ کې شریک کړئ. نو که چیرې تاسو غواړئ چې راتلونکي ویډیو وګورئ، تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو سبسکرایب یې کړئ او موږ درسره فالو کړئ.